د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په شمول په تودو سیمو کې ښوونیز کال نیمایي ته ورسید، خو لا هم په ډیرو ښوونځیو کې ګڼ شمېر زده کوونکي له درسي کتابونو بې برخې دي. د ننګرهار په علي لیسه کې د ازمویني چاپیریال نه د پوهنې ریاست د چارواکو او د ولایتي شورا او مدني ټولنو استازو د لیدنې پر مهال ګڼ شمېر زده کوونکو چې د ازموینې پرچې ورسره وي د کتابونو د نه وررسېدو شکایت وکړ. دوی وویل ښوونیز کال نیمایي ته ورسید، خو تر دې وخته له 14 عنوانونو 2 عنوانه کتابونه ورکړل شوي، په داسې حال کې چې وسطي ازموینې راورسېدې او دوی ورته کتابونه په لاس کې نه لري. د ننګرهار علي لیسې مدیر شیربادر همت د زده کوونکو ستونزه مني او په برخه کې د خپلو اجرااتو خبر ورکوي. همت وایي د کتابونو د کمښت ستونزه یې څو وارې له ریاست سره شریکه کړې او په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې، خو په وینا یې په مکتوبو یې ریاست سره غوږ نه دی ګرولی. د نوي کال راهیسې تقریبا 7 یا 8 ځلې موږ پیشنهاد کړي. د کتاب مشکل ډېر زیات دی. د کتابونو مشکل سره موږ دومره مخ یو چې بیخي زموږ تدریس یې د نیمایي نه لا لږ زیات د خنډو د ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې سرپرست رئیس سید عیسی سادات چې همدلته شتون درلود، د 10 11 او 12 ټولګیو کتابونو د کمښت ستونزه رد کړه. ویل د یادو ټولګیو په سوونو زره کتابونه له دوی سره په زیرمتون کې دي او له هر ښوونځي چې د کمښت ستونزه ورسیږي په وخت یې حلوي. په ننګرهار ولایت کې دا ننګرهار لیسه پرې ده، تاسو لاړ شئ په دور واچین نادیان د ولسوالیو ته لاړ شئ، که داسې شاګرد ته پیدا کړئ چې 2 کتاب ولري، زه بیا خپل کمزورتیا منم، او که نه په هېڅ صورت کې دا نه منم چې زما شاګرد 2 کتاب ولري. کتابونه مکمل لرم، مشکل نه لرم. د 10 صرف د 8 9 ستونزه په ټول افغانستان کې ده. 14 مضمونه لرو، 14 مضمونه کې چې د کنه 2 مضمونه هغه د نه ورکول کې کتابونه یو هغه تفورت دی او بل هغه تهذیب دی، مګر هغه نه ورکول کې او باقي منه 14 کتابونه چې د 2 کتاب ورکړل شوی دي او دغه 12 کتابونه دندې ورکول شي. سادات همدارا ستونزه هم مني، خو وايي د ښار ښوونځیو ته د تعلیمي کال له شروع تر دې وخته په زرګونو زده کوونکي سپارښت شوي او ډیری همدغه زده کوونکي له کتابونو محروم دي. اوس پوښتنه دا ده چې که زده کوونکي پرته له کتابونو ښوونیز کال نیمایي ته ورسوي او ازموینه ترې هم واخیستل شي، نو د ازموینې پایله به یې څه ډول وي؟